او دا قرآن په ځان باندې ګواه کوو زمونږ په منځ کې چې مخکې کم بد وو هغه هم د الله د رضا لپاره یو بل ته وبخلو او نن نه پس مونږ رونه یو ماشاءالله زبردست مبارک شه شاهي صاحب شرافت ماما با قدر ماما لا ولک روپۍ ورکړي او د دې زموږ د علاقې زموږ د دې خړې خاورې لپاره اکسټي کینسل کا او ځان را رسولو بیا زموږ عزتمندو د دوه خبرې سره کوم زموږ نه ګیر چاپیره بلا کړي دي پرون مې فلم مالک یې سره خبره کوله مې بدقسمتین دا دی چې په دې خلیلو مندو کې الحمدلله واحد دا یو سړی دی تاسو سره خوا کې سړي بالام شته تاسو سره خوا کې پندوم شته الحمدلله چې الته څه مسئله نو الحمدلله زموږ د کلي مشران پکې دي او د هغوی خدمت هم کوي او کور ولې جوړوي مونږ په روغ ستړي شو خو یو ورځ کې دوه درې ضمانت یې کړلو الحمدلله الله رب العزت یې کور جوړوي که نه او د هغې باوجود هم الحمدلله چې زموږ په علاقه کې ګورې یو کلي کې یو بل کار شته الحمدلله چې ضمانت نه خوړلی کېږي بهر کلو کې دا شیزونه هم ډېر زیات دي خو مایل مونږ په روغ ستړي شو او دا خلک اوس نه په لایقو ستړي شو اوس همدغه روانه ده که نه یعنې تاسو ورشئ خوا کې سره څوکانې دی په خدای یقین وکړه مړي پکې کېږي ډزې پکې که څوک تپوس لی ورځي دلته لاړت نشي وی چې مشران ورسېدلي زما په دې سردو کې به ډېر مشران دي خو زه تاسو ته حقیقت خبره کوم ګورئ خو بعضې مشرانو له زمونږ الله رب العزت ډېر عزت ورکړی دی ډېر مقام یې وله ورکړی دی د هغې وجه درته ښیم Pakamat
پکه مات شي وړاندې کړو پښتونلان غریټو پکه مات مشرانو بلا ډېرې تړې منډې واري دي خدای یې ټول له عزت ورکړي ډاکټر فرید الله د سړوزو حاجي فضل مالک د سړوزو وزیرزاده اجمل خان د سړوزو ابن امین او عبران او مصنف د سړوزو دې خلکو ته الله رب العزت کې واچوله او کېناستل خدای دې دواړو له عزت ورکړي هم قدرخان ماما له او هم شرافت ماما له چې دا مشران د ښایسته خلک ورته کېناستل او خبرې ومنسته او ضمانت یې ورکو بیا پکې مشران کېناستل نو زما عزتمندو یو خبره ذهن کې یاد ساتئ لکه دا مشران کېناستل سوچونه یې پرې وکړل د قدر ماما به ډېر حق کېدو مشرانو به دا ویلي چې نه خیر دی داسې طریقه دې وشي دا بل ماما به په حق او که په نهبه او شرافت ماما مشرانو به ویلي چې نه پرېږده چې دا کور یې را جوړ کړو مشرانو دې شي ته سوچ وکړو د هغې نه پس چې مونږ شپږ اووه اتو کسانو هغوی چې دی نو په دغه شي الله رب العزت وغواړو تړله کې واچوله او په یو شي باندې متفق شو چونکې په دې کې دوه کسان وفات شوي دي تلي دنیا نه رخصت شوي دي که په کروړو او په روبۍ رورو خو دغه خو نه واپس کېږي که نه او خو هغه لږ غلطفهمۍ د وجې نه لاړ شي په دې کې مشرانو دا فیصله وکړه شرافت ماما به قدر ماما له 7 لکه روپۍ ورکوي او دا کم خیرات چې شوی دی دا د مشرانو فیصله وکړه چې کومه خرچه شوي دا خرچه به په دواړو په منځ نیمه وي باقي که دې معامله کې کور بندي که دې کې لاره بندي که دې کې پټې بندي دا هر څه نن نه کولو د دوی په یو بل باندې به د دې شي هېڅ قسم آواز نی دنه چې کوم قرآن ولا استاد یې ورکړی شو دغه قرآن د دوی په مس کې وشو د را روان و پشته پورې د دوی یو بل سره هېڅ قسمه د اواز د خبرې د اترې د هېڅ کار هم نشته نن نه پس دارونه دي